الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یو اتیایم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل دا بخیلان کسان دی ګمان نه کوي په هغه څه باندې چې الله دوی ته ورکړي دي، بلکې دوی ته به د دې بخل بدله د قیامت په ورځ باندې دا میلاویږي. کم څه جمع کوي او په د باندې حقوق واجبای هغه ته نه ورکړي، نو د قیامت په ورځ باندې روایتو کې راځي د دغه مال نه به دو سره مار جوړ شي او د دې غاړې ته به ورواچول شي، د اوښکي دا به ولشلی. دلته اوس په دې آیت کې د یهودو یو شکوه ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیو خط ورکو ولدا بنو قینقاع د یهودی وډلوا وې دی لور کوي. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو فنحاز دا یو یهودی د دوی غټ عالم دا په خپل مدراس کې موږ ورته مدرسه وایو، هغه ورته مدراس وایي. فهغه کې ناس ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ول خط ورکو او په خط کې داو چې وتقوا الله، د الله نه ویریږي، په الله باندې ایمان راوړي او دا کوم پیغمبر چې الله را لېږلی دی په د باندې ایمان راوړي او د دې خبره ستاسو په دې کتابونو کې موجود ده. منځ قائموي، زکات ورکوي، او بیا دا آیات پکې هم چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. څوک دې هغه کس چې الله ته قرض ورکي، الله به والله څو چنده سیوا د دې بدله ورکي. نو دې په حال يهودي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ان الله فقیر ونحن اغنیاء، چې الله قرض غواړي خو بس الله نعوذ بالله محتاج دی، موږ مالداران دي ځکه زموږ نه قرض غواړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې وسپېړه ورکړه، وای کچرتا معاهد وجل جایز ونه مبا ستانه ول دا سر قلم کړي، خو بس زموږ د استاد معاهده را د دې وجه نه قتلو منه. نو د يهودي نبی عليه الصلاه والسلام ته هغه شکایت وکړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وهلم. نو الله جل شانه د آیات تر نازل کړه قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فتاکد سر اوریدل د الله تعالی وینا د هغه کسانو قالوا چې دوی ویل ان الله فقير، بشک الله محتاج ونحن اغنياء او موږ مالدار یو. نو سنکتبو دا سین در تاکید د پاره ده. نو سنکتب خامخا مونږ لیکو ما قالو هغه چې دوی ویل وقتلهم الانبیاء او مونږ لیکو د دې وجل هغه پیغمبرانو لره، دوی خو پیغمبرانو وجل بغیر حق برنا حق. حالانکه پیغمبران دین وجلی د دې مشرانو وجلو، خو دوی د خپل مشرانو په دې کار باندې دا راضي. او حدیث شریف کې راضي چې اوس یو ځای کې ګناه کیږي لکه دا الته حاضر دین نه، خدای په هغه باندې خوشاله دی په دې
دلته په دې ګناه باندې نو دا داسې دی چې ګویا دې ګناه ته دا حاضر دی په دې ګناه کې دا شریک دی یو سړی هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ په قتل باندې خوشاله نو وي تم د عثمان رضی الله دام د عثمان رضی الله عنہ په قتل کې لکه چې شریکی او دا ویني ولت وکړي اوس یو ګناه کار کیږي دا الته حاضر دی نه خدا د دې ګناه په کار باندې خوشاله دی نو دا داسې دی چې دا په دې ګناه کې ورسره شریک دی اوس یو ګناه کیږي ته حاضر خو ته دا ګناه بد غني دا ګناه بد غني دا داسې ده لکه تل د چې حاضر نه وي نو په ښه کار باندې هغه خوشاله دل ګویا چې دا ښه کار دا تکي او بد کار چې ته الته حاضر نه مې خو چې ته خوشاله نه ګویا چې ته ورته په بد کار کې راځي دا شریک نو وقتلهم الانبیاء د دې وجل پیغمبرانو لره بغیر حق برنا حق ځکه قتل په دریو شیزونو باندې دا جایز دی یا خو شادي شوده دی واده والا دی او دنه بدکاری وکړه او دین دا چې څوک قتل کو نو قصاصا به دا قتلېږي او دریم العیاذ بالله چې خپل دین پرې دی نو دا به بیا چې دا قتلېږي او پیغمبر خو په دې دریو کارونو کې یو کار هم نه کوي او دوی به هم قتلول ونقول او من به ووایو ذوقوا عذاب الحریق چې وڅکئ هغه عذاب سوځونکی نو یا خو د جهنم په وخت جهنم ته چې کله الله دوی وغورځوي دا وینا به ورته وکړي او یا کله اسرائیل علیه السلام راولي چې دا روح ته اخلي په دغه وخت کې ورته وي اوس دا سوځونکی عذاب چې دا وڅکه او یا چې کله د قیامت ورځ شي حساب کتاب شروع شي نو دته به ویل شي چې دا سوځونکی عذاب دا وڅکه ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک دا عذاب دلته اشاره د بعید د پر راځي خو دلته منګه قریبی معنی کو نو دا د عذاب په لویوالي باندې دلالت کوي چې ډیر لوی عذاب وي ذالک دا لوی عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه چې مخکې لګلي ستاسو لاسونه ایدیکم مراد نفسونه دي ځکه ذکر دا جز مراد کول لکه مخکې تیشو وجيب د خپل ګوتې په غوګونو کې خو یجعلون اصوابعهم دي د خپل ګوتې الان کې ګوته خو په غوږ کې نه خو د ګوتې د سر په کې خو د لیکيږي نو الته ذکر د کل مراد ته جز او دلته ذکر د جز مراد ته کل یعنی لاسونه ذکر کول خو مراد ته د ټول بدنونه دي چې د دې بدنونو نفسونه دا مخکې لګلي دي ما قدمت ايديكم وان الله بشك الله تعالی ليس بظلام نه دی ظلم کوونکی ظلام دا د مبالغه څخه ده کو الله ظلم کوله نو به خود کامل ظلم وي خو د سره الله ظلم کینا نو بالکل هغه نه د مبالغه چې هغه وشو چې د سره ظلم کینا وان الله ليس بظلام ندي الله تعالی ظلم کوونکی اے بيزي ظلم صاحب د جلالین وي بالکل ظلم نه کوي للعبید په بندګانو باندې لقد سمع الله پتاک سرا اوریدل الله تعالی قول الذين ونادى کسانو قالوا چې دوی ان الله فقير بشک الله محتاج دی ونحن اغنياء امون مالداریو سنكتب خامخا مملكو ما قالوا اغچدویل وقتلهم الانبیاء او د دوی وجلو پیغمبرانو لرا دم مملکلی دی بغیر حق برنا حقا ونقول او من بوایو ذوقوا وسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم پسبب دا اغا چی مخی لگلستاسو نفسنو یا مخی لگلستاسو لاسنو وان اللہ او بشک اللہ تعالی چی دے لیس بظلام ندے ظلم کون کے للعبید پا بندگانو باندے لقد سمع الله فتاكل سرا اوردل الله تعالى قول الذين وناد اغا كسانو قالوا چدویل ان الله فقير بشك الله محتاج دي ونحن اغنياء
او مونږ مالداریو سنكتب خامخام لکو ما قالوا اغا چې دوی ویل وقتلهم الانبیاء او د دوی وجل پیغمبرانو لرا بغیر حق برنا حقا ونقول او من بوایو ذوقوا وتکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم پسبب داغا چی مخکلی گلستاسو نفسنو وان اللہ او بشک اللہ تعالی چی دے لیس بظلام ندے ظلم کون کے للعبید پبندگانو باندی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمع والپریبانی پورا عمل کو توفیق رکھ اللہ من تخبل رضا خبل تعلق خبل محبت نصیب کی اللہ زمن کامل مغفرت کی اللہ زمن گناہونا معاف کی اللہ من تدنیک اعمال کو توفیق رکھ اللہ دا بد عملونا منگا محفوظ کی اللہ زمان دا ایمان حفاظت کی اللہ زمان دا اعمال حفاظت کی اللہ زمان سمع مردگان دی داوی طول کامل مغفرت چی دا نصیب کی اللہ دا کم سخ اسفار منتر روان دی اللہ دا سخ سپرون راتا آسان کی اللہ دا رحم معامل رسرو کی اللہ دا قهر دا خپل قهر دا خپل غضب و دا غسین من محفوظ کی وصلی اللہ تعالی علیہ خیر